بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه د علماو خدمت کوم، مسائل یې په ګروپو کې نشروم، خو کله کله بعضې خلک یا بعضې ملایان راته وایي چې پلانکی عالم وابدي، د ده بیانونه مه نشروه، د ده مسائل او فتواوې مه نشروه. نو زه ورته وایم چې هغه خو هغه دی د حنفي مذهب کتابو ته حوالې ورکوي، هغه په خوله وایي زه حنفي مذهبه یم، هغه په خوله وایي چې زه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب څخه دفاع کوم. نو ته ولې راته وایې چې وابدي؟ وایي دی راته وایي چې دا د مذهب په پوښ کې دننه تا خطا باسي، نه مسائل د مذهب درته وایي، سمې درته وایي، یوه خطا درته وایي، په دغه رقم دې وابي کوي. نو اوس دغه خبره زه ومنم او که یې ونه منم، دا څنګه کار دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې کله کله دغسې خبرې زه واورم، رښتیا هم سوړ اسویلی وکاږم. یو وار مې دا په فکر کې راسي چې واقعا رښتیا به هم دغسې ملایان وي چې پټ دي وابیان وي او پټ دي د مذهب خلاف او دشمنان وي، په دغه رقم به خلک خطا باسي. دې ملایانو به لیدلي، دا ملایان به د خپل دین په خاطر، د خپل مذهب په خاطر، د خپل آخرت په خاطر، د خپل مسؤلیت په خاطر خلکو ته وایي چې دغه فلانی و فلانی و فلانی ملایان دا وابیان دي. دا شی مې ذهن ته راسي، خو بیا کله کله چې زه وګورم داسې خبرې په سوچه حنفي علماو پسې هم واورم، هغسې علما چې د دې اتهام لکوونکو علماو فراغت لا نه و سوی چې هغو علماو د حنفي مذهب دپاره مناظرې کړي دي، د حنفي مذهب د دفاع دپاره تالیفات و تصنیفات کړي دي، په لسګونو زره مسائل په حنفي مذهب کې د حنفي مذهب په رڼا کې ثبت کړي دي، جواب کړي دي، او د حنفي مذهب دفاع یې کړې ده، دومره دفاع یې کړې ده چې دغه اتهام لکوونکي نه ده کړې. دا شی چې بیا زه وګورم بیا نو په زړه کې یو ډول د الله د عذاب ویره راسي، همدا علما به د قیامت په ورځ باندې د حشر په میدان کې د 18,000 قوم او د انبیاو په حضور کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې، د امام ابو حنیفه رحمه الله په حضور کې الله ته کم جواب وایي چې دا اتهامات لګوي؟ بیا یو ډول ویره په زړه کې راوګرځېږي. نو ما چې پلټنه کړې ده، ما چې تحقیق کړی دی، زما دا یقین دی چې دغه علما که د الله په خاطر وایي، که د حسد په خاطر وایي، که د ناسمو معلوماتو په خاطر وایي، د دې اکثره ادعاوې چې ما څېړلې دي هغه په 100 کې 9 یا 8 یا 9 غلطې ما ته ثابتې سوي دي. په دې وجه باندې چې دغه علما په مذهب کې دننه اختلاف او وهابیت او مذهب یا نه سره پیژني یا سترګې پر پټوي. په مذهب کې د علماو دننه اختلاف ستا مختلف اقوال دي. که چیرې په مذهب کې دننه یو عالم د یو کتاب پر قول باندې فتوا ورکړي، د هغه قول خلاف بل عالم بله فتوا ورکړي، نو اوس دغه عالم چې په مذهب کې دننه د مذهب د بل عالم د مذهب د بل کتاب پر قول فتوا ورکړې ده، دا وابي سو؟ که دا په مذهب کې دننه اختلاف دی. زه ښه مثال په دې تیر لوی اختر کې وایم، دواړه د مشورې دپاره فتواوې زموږ دارالفتاح ته پیش شولې چې د
تشریک په تکبیرو کې مفتابهي قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی سره د ډیرو اوالو چې مذهب کې دننه وې ما ته پیش سو دا وګوره مفتابهي قول دی او د صاحبینو پر قول فتوا ده د دې فتوا هم د مشورې دپاره زموږ دارالافتا ته پیش سو په مذهب کې دننه د کتابونو د علماو حوالې دي د فتوا په قانون دواړو د رجحان الفاظ پیدا کړي دي اوس زه څنګه وکم هغه چې د امام صاحب رحمه الله پر قول فتوا ورکړي دې ته وابع ووایم او که د صاحبینو پر قول فتوا ورکړي دې ته وابع ووایم او که دا ووایم چې دواړه ښه وایي دواړو په مذهب کې دننه تحقیق کړی دی نو په دې لحاظ باندې زه تاسو ته وایم زما عامو ورونو د کومو علماو د خلو چې مو دا خبره واورېدل هغو علماو ته احترام ولرئ د هغو علماو قدرداني وکړئ پر هغو علماو باندې بد ګمان مه کوئ ښه ګمان ورباندې وکړئ الله ته علم دی دوی به د الله د بیرې دا کار کوي د آخرت ته مسؤلیت به بیریږي خو زما مسؤلیت اخرتي بیا دا دی چې دا ادعا چې فلان وابع دی فلان وابع دی فلان وابع دی کومه مسله یې ویلې ده وایي وراسه زما سره یې ثبت شته په میلاد کې خبره کړې ده په میلاد کې خو نو دا زما استاد د مذهب دننه علما په لسګونه کتابونه د منع قائل دي په لسګونه کتابونه د جواز قائل دي په لسګونه کتابونه د استحباب قائل دي په لسګونه کتابونه په مذهب کې دننه د استحباب منکر دي د خدای روی دي د مذهب دا دونه علما چې ستا په مذهب کې دننه ته خپله حوالې دغه کتابو ته ورکوې دا څنګه ته دلیل د وابعیت دپاره بولې ولې دا نه وایه چې وروره په مذهب کې دننه قولونه دي یو میلاد مستحب بولي یو جائز بولي فرض بالاتفاق نه بولي د خرافاتو د بدعاتو سره بالاتفاق ناجایز بولي ولې دا خبره نه کوي خامخا چې تا څنګه فتوا د مذهب راویستل زه به هغسې وایم که ستا فتوا زما په فکر مرجوح قول و ستا فتوا زما په فکر دا هغه راجح قول نه و زما په خپل فکر باندې ما د مذهب په کتابو کې دننه یو بل راجح قول پیدا کړي زه وابع سوم که ته وابع سوې ته وابع نه زه بریلوی یم نه ته د الله په خاطر دا کار مه کوئ دا ستاسې د کامیابۍ فکر نسي کېدلی وتعز من تشاء وتذل من تشاء زه ټول عمر شاګردانو ته وایم چې دا زما شعار دی هغه علما زموږ استادان وه چې هغو په درس هغو په تدریس هغو په تالیف و تصنیف هغو په خدمت خپل عزت او مقام ګټلی و دا په دې طریقه نه وه مشهور سوي چې پر دې داغ ولګو پر دې داغ ولګو پر دې داغ ولګو دغه د ده شهرت یوازې په داغ لګولو په نقد لګولو پیدا سوی دی پخوا نه و که دا کار د نه وای کړی دا شهرت یې نه سوی ګټلی دا مضموم شهرت دی دا عزت نه دی دا وخت ثابتوي اوس که ځینې خلک چوپ پاتې د چا تر مراعت نسي وتلی د چا سره په شر کې ځان نسي اچولی څه کوم داسې ډېر کسان ښه علما حنفي مذهب علما زه پېژنم وایي دا پلانکی پرېږده وروره که مې څه پسې وویل ناکوه ځان په شخړه کې ولې ورسره اچوه دا خو پر دې نه دي اما راتلونکی نسل هغه بیا صحیح قضاوت کوي هغه بیا دا ستا اقوال هم ټوله څېړي په مذهب کې دننه حواله کوي دا بل عالم ده هم حواله کوي دا یې بله خبره درېیمه خبره دا ده زما عام ورونو چې پر تاسو باندې دا خبره پوشیده نسي دوه علما چې په مخالفت سره راځي یا دا یو عالم پر بل عالم باندې تور لګوي نو د دې دوې لارې دي یوه لاره دا ده
چې دی د یو عالم مسله واوري، یو څوک ورته ووایي چې پلانکي مولا مسله داسې ویلې ده، نو د په فکر باندې هغه مسله ضعیفه سي یا د مذهب څه وتلې سي، نو یوه لاره دا ده چې اول خپله څېړنه پکښې وکړي چې دا په مذهب کې بل قول دی، آیا دا د وهابیت قول دی، دا د وهابیانو شعار دی که په مذهب کې موږ دننه داسې علما هم لرو چې قائلین د دې قول دی، خطا وتلی دی. اول به دا تحقیق کله چې تحقیق وکړي بیا به دا تحقیق کوي چې هغه عالم اوس هم پر خپله خبره ولاړ دی چې هغه د خپلې خبرې سره جوړ کړی ده. کله یو عالم یو مسله بیان کړي وروسته یې بیرته ویل دي چې خلکو زه په دې مسله کې خطا وتلی وم، دا مسله داسې نه ده، یا دا زه خطا وتلی وم، یا مې هغه ضعیف قول را نقل کړی و، صحیح قول دا دی. بیا به دا پوښتنه کوي چې هغه عالم اوس هم پر هغه قول ولاړ دی که یې جوړ کړی دی. درېیمه به دا کار کوي، یا به هغه عالم ته ورځي وروره چې ته خو پر مرجوح قول روان یې، یا دا کسره په مذهب کې نشته، دا خو د وهابیانو قول دی، وروره ته ولې داسې کوې؟ که چیرې هغه در سره ومنل په بها و نیامه، کې نه در سره ومنله بارنو ته اعلان وکړه چې په دې مسله کې دغه عالم خطا وتلی دی، وروره ما اول خپله تحقیق وکړي، بیا مې پوښتنه وکړل، بیا خپله ورغللم. یوه دا لاره ده، دا شرعي لاره ده. دومه لاره دا ده چې نه دې هغه لیدلی نه دې کتلی دی، نه په دې خبرې چې هغه پر خپل قول ولاړ دی که نه دی، یا د هغه اراده ده یا نه ده، یا هغه په مذهب کې د نن اختلاف دی، او که د وهابیانو قول دی د لرې ځایه ټاپه ورباندې ووایي چې پلانکی ملا وهابي دی. تو خدای دا انصاف دی؟ ته که امي سړی هم په دې پوهېږې، ته دغه مولوي صاحب ته نشې ویلی چې دغه مسله چې دغه عالم بیان کړې ده او ته د وهابیت مسله بولې، دا په مذهب کې د نن اختلاف دی که د وهابیانو مسله ده؟ دا پوښتنه خو ته کولی سې. ته بس پړون په پټو سترګو چې چا هر څه درته ویل هغه به ته منې، که به یو څه وضاحت کوې، که څوک درته ووایي چې فلان وهابي دی، ته څنګه کوې؟ بالا په پټو سترګو منې؟ عامه وروره تا ته وایم، که به هغه ته وایې هغه د څه درته وایي؟ وایي راسه د پلانکي عالم ثبت زما سره پروت دی چې هغه داسې خبره کړې ده، ته ورته ووایه چې وروره دغه مولا چې دا خبره کړې ده اوس هم پر دغه خپله خبره ولاړ دی که تر خپله خبره تېر شوی دی، وم نو دا خو انسان دی مولوي صاحب، ته به هم خطا وتلی یې ورځ که نه یې خطا وتلی. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپلو اقوالو سره جوړ نه ده کړې په ډېرو ځایو کې، که ده درته ویل چې اوس هم پر ولاړ دی، بیا دا پوښتنه ځینې وکړه ښه مولوي صاحب دا په مذهب کې دننه اختلاف دی، یو مرجوح قول یې راخستی دی که یوازې د وهابیانو کتابو ته حوالې ورکړي؟ ته ورته وایه چې زه به ورسره دا مولوي صاحبه څه پوښتنه وکړم چې په دې قول کې ته د امام صاحب رحمه الله د مذهب کتابو ته حوالې ورکړې که د وهابیانو؟ که هغه ویل چې زه د امام صاحب رحمه الله د مذهب کتابو ته حوالې ورکوم، نو ته به ورته وایې چې بل مولوي صاحب خو ستا خلاف مسله کوي، هغه هم د امام صاحب رحمه الله د مذهب کتابو ته حوالې ورکوي، اوس ته وهابي یې که هغه ته بریالوی یې که هغه، نو هغه به درته ووایي چې وروره دا په مذهب کې دننه اختلاف دی، زما په خپل تحقیق باندې دغه صحیح قول دی، د ده په خپل تحقیق هغه صحیح قول دی، زه ده ته احترام لرم، دی ما ته احترام لري. نو اخره خبره مې دا ده چې په دې کار سره د یو بلې دسیسې هم دروازه خلاصه شوې ده، هغه دا ده چې غیر مقلدین دا موږ نه منو، دا په اصطلاح وهابیان دا موږ نه منو، دې ته موږ اجازه نه ورکو، د دې په رد باندې موږ کتابونه لیکلي دي، مناظرې مو ورسره کړي دي، د دې کتابو ته حوالې نه ورکو، په یوه مسله کې مو یوه مسله که چا پیش کړل چې فلان عالم د فلان وهابي کتاب ته حواله ورکړې ده، یوه مسله، یو خو داسې وي چې په حنفي مذهب کې مې په وهابیانو په مسله کې متفق یا خو جلا خبره ده، د حنفي مذهب خلاف یوه مسله که چا پیش کړل، نو هغه دسیسه دا ده چې دلته د خلکو څخه وهابیان ورک کړي، هغه اصلي وهابیان، هغه اصلي غیر مقلدین هغه غواړ پاړه ناست، دلته موږ په کندهار کې یو په علانیه نارې وایي، وایي هر څوک چې راځي موږ ورته حاضر یو، هېڅوک نه دی ورغلی، اما هغه علما
چې هغو مدرسې جوړې کړي دي، هغو راډیوګانې جوړې کړي دي. ټول خلک دا وایي چې مذهب موږ د دې راډیو زده کړي. د یو عالم شاګرد ته یو څوک وایي دا ستا استاد وابي دی. هغه ته خدای روی دی، ته اوس ما ته څه وایه؟ ما والله العظیم که مذهب پېژندی د دغه عالمه څه مې زده کړی دي، د دې مذهب دفاع د دې عالمه څه ما زده کړل. ما یوه مسله د حنفي مذهب خلاف نه ده لیدلې، ته ولې ما ته داسې وایې؟ ومه یو عام سړی ورته وایي. نو په دې طریقه سره به هغه اصلي بریلویان هغه به خوړ خلاص، اصلي وابیان غیر مقلدین به غوړ خلاص. دا حنفي مذهب علما چې دا څه یې کار کړی دي دا خلکو ته بدنام که، نو کار خلاص. وابي سره څوک مقابله نه کوي، د بریلوي سره یې نه کوي. په حنفي مذهب کې یو څو کسه علما پیدا شوي دي، هغه د هېچ چا نوم پر خوله نه دی رایت کړی چې فلان بد دی. په خلکو کې محبوبیت د خپل خدمت په خاطر پیدا کړی دی، اما تا شهرت یوازې په ټاپو پیدا کړی دی. ته چا نه پېژندلې؟ که دا تا کار تا نه وی کړی، ممکن الله دا توفیق در کړی والله اعلم چې تا د الله څه غوښتي وای، او یا الله عز وجل اوس هم در کړی دي. خو په دې کې هم ټول نه یادوم، په دا ټاپو والا کې هم ټول نه یادوم. ځینې کسان واقعا علما دي، واقعا حیثیت لري، واقعا علمیت ته زه قایل یم. خو ځینې کسان بیا دغسې نه دي. خو زموږ اصول داسې دي چې د چا نوم به نه یادوو، پر چا به بد نه وای، پر چا به تور نه تړو، دین ته به کار کوو. او وروستۍ خبره مې دا ده چې زموږ اصول داسې دي چې د هیڅ چا په مقابله کې نه د چا د ځان دفاع کوو، نه پر چا بد وایو، خپل مذهب و دین ته کار کوو، او خلکو ته هم دعوت ورکوو چې راسئ داسې دا بدخوندي و بېدیني پرېږدئ، دا عزت و حیثیت د الله څخه وغواړئ. په دې باندې د الله عز وجل پوښتنه کېږي. او ستاسو څخه مو هم دا هیله ده د عوامو خلکو څخه چې هغه علما غالبا به انشاءالله هغو د الله په خاطر دا کار کړي. خو د عوام خلک چې د دې علماو خبرې رانقلوي، د یوه ملا خبره ابل ته کوي، د ابل ته کوي، یا په خپل منځو کې جنګونه سره کوي، ټول بد خلک دي ټول. نو ته خو عالم نه یې چې تا ته یو ملا وایي پلانکی وابي دی، ته څه علم لرې؟ ته په کوم قانون باندې دا فیصله کوې؟ دواړه علما دي د کوڅې دي، یو هم پېژنې بل هم پېژنې، د یو هم پلارو نیکه هم پېژنې د بل هم پلارو نیکه پېژنې، یا دې د یوه مازې یو خبره اورېدلې ده د بل دې م اورېدلې ده، ته په ګمان د یوه خبره منې چې دا وابي دی، دا بل د نه منې. ولې؟ خو ته عالم نه یې، د کومه قراره وایې؟ هغه عالم که ووایه خو یو دلیل لري. بد خلک دغه دي، بد خلک دغه دي. الله عز وجل به دا خلک راکش کړي، الله به حساب ورسره وکړي. یو کس وایي زما پلانکی استاد دی، د ده په مخالف که چا د وابیت خبره وکړل هغه بریلوی دی، او بل وایي پلانکی وابی دی. دا بد خلک دي. نو د دا بدو خلکو خبرې قطعا موږ شاګردان ته تر موږ مه رارسوئ، پرېږدئ دی و خدای سره پرېږدئ. او خپلو شاګردانو ټولو ته مو ویلي چې بالاستیعاب د ټولو علماو احترام وکړئ. هر عالم که په ما پسې بد ویل جزاک الله خیر الله ورته وایه، اللهم اهدنا الصراط المستقیم وایه، تر ما یې لا مه رارسوه چې فلانکي عالم په تا پسې دا ویل. که در سره مخ شو لاسونه یې ورمچ کړه، احترام ورته وکړه، پر خیر باندې محمول کړه، ممکن د ده به اراده د خیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.